نن مې پر دغه کارټونانو باندې 1,00,000 افغانۍ ورکړي دي، خو دا چې دننه چیش پکښې کې دي زه نه یم په خبر او نه هم یاران په خبر دي. نن به ګورو چې په دې کې موږ ته چیش راوځي او څومره پیسې راته برابروي، ګټمن کوي مو که مو تاواني کوي او که یا هم کیسه خپل په سر باندې سر رسېږي. دا ویډیو نو د حبیب ګلزار تجارتي شرکت د خوا څخه سپانسر شوې ده چې په کندهار کې یو لوی د کمپیوټري غاړو مرکز دی. کارټنانو ته چې ګورم تر 40 دانې ډېر دي او بیخي راباندې ډېر دي پر ما یوازې خوراکي باندې. نو زه هم کوشش کوم چې 2 دانې انډولان راولم د دې دپاره چې دا راسره خلاص کړي او هغه به څوک وي اوس به یې وګورو. علي جان واوا مې راوستله، اوس به دوی زما سره د دې کارټنانو په خلاصولو کې کومک وکړي. خبرې واوا په دې کې چیش دي؟ یا ته خبره دم په سوره نیولې دي؟ یا نه خبر پر دې باندې پوره 1,00,000 افغانۍ پر دې تر 40 اضافه کارټنان دي پر دې مور کړي دي. ستا په نظر په دې کې چې موږ کم شان اوس په هغو کې ګټمن کېږو که تاوانیان کېږو؟ کارټنان ته چې ګورم ان شاء الله ګټمن به سوزو چوم. ته څه نظر لرې؟ ما ته بله کم معلومېږي خوله دې بنده که د خوله پر ما ښه نه لګېږي، رنګ دې نه دی د کار. دا انسان مایوسه کوي او ښځ باندې. راځو اول کارټن خلاصو او ګورو چې په دې کې څه شي شته. څه پکښې کې دي؟ یو جوړه چمپلان به یې څه پکښې کې دي؟ د خوراک شی معلومېږي. بس کار دومره د وجې سترګې په جګدان کې. په دې کې ډېر خوندور شی دی، یو شی چې دی د سپانسر غاړه ده، د حبیب ګلزار تجارتي شرکت غاړه ده. ډېرې ښایستې غاړې جوړې ده. اوس چې کومه غاړه ما اغوستې ده دا هم د حبیب ګلزار شرکت ده، دا هم د حبیب ګلزار شرکت ده او دا هم د حبیب ګلزار شرکت ده. تر ټولو جالبه خبره بیا دا ده چې دا د حبیب ګلزار شرکت د 3مې څانګې مسؤل هم دی. واوا غاړه څه د شرکت ده؟ قیمت یې څو دی د بازار؟ 1500 افغانۍ. 1500 افغانۍ مو تر اوسه پورې په نغدي کړي دي. دا چې په دغه اول کارټن کې د دوی د شرکت غاړه راووتل، نو زه هم د دوهم کارټن اختیار ده تر کوم کارټن خلاصوې؟ دی به خلاص کړو. چې راواخله خلاصې کړه. وخت په دا باندې خلاص کړه. یو وارې ودرېږه. چیش پکښې کې دي الجانه؟ په دې کې به د څښاک یو شی انرژي ستا په نظر چیش دی؟ زه چې وایم یو جوړه بوټونه به دا ور پکښې کېږي. که د دوی دواړو په پېشمنیانو کې هر یوه صحیح وي، یعنې که د ده شی صحیح وختي د څښاک شی پکښې کړي او یا هم که د ده شی صحیح وختي په دې کې چمپلان یا بوټونه وه، دوی دواړو ته به یوه پټه جایزه ورکول کېږي. خلاص یې کړه. ودرېږه. زه یې اول ګورم. په دې کې خو شی نه معلومېږي، ته خپل وګوره وروره. یو شی مې لکه چې پیدا کړي. پیدا دې کړي؟ ته راوګرځه څه شی دی؟ او د دواړو کار خراب شو. بېشک ډېر ښایسته ساعت پکښې کې دی. د کومې کمپنۍ دی؟ کورین په نامه باندې کمپنۍ ده. نه د څښاک شی و او نه هم د ښو شی و، یعنې چمپل بوټ نه و، کنې دواړو به ډېره ښایسته جایزه ترلاسه کولی. ستا په نظر د دې قیمت څو دی؟ 3000 افغانۍ به یې شاوخوا. ستا په نظر څو دی؟ د هغه 3.5 زره دی. دی ډېر ورنږدې و. د 3.5 زره یاد کړی، د 3 زره یاد کړی. د دې قیمت چې دی په بازار کې 2.5 زره افغانۍ دی. تر اوسه مې په 2 بکسو کې د دې څخه 4 زره افغانۍ جوړې کړي دي. خدای دې خیر راپېښي. قرار مې صبر د لاس ورکوم او کیسه ښه راپېښ. د ده خو بخت کار وکړي، ښه خوندور شی د ګرانو پیسو شی ورته راوتی. اوس نوبت د علي جان دی. خو علي جان بیا زما ملګری دی، زما ورور دی، ما ته نه معلومېږي دی خپل نوبت ما ته راکړي. وروره زه خپل راځم کور دې ودان چې خپل نوبت یې ما ته راکړي. نو زه دغه کارټن وګورم. عجبه دا خلک کارټن ګورو چې په دې کې به څه شي راته راوځي. څه شي پکښې کې واوا؟ دا وارې به بیا یو بوټونه پکښې کېږي. ولې درته بوټونه تېرېږي؟ زه غواړم بوټونه وګټم. ښه. علي جانه څه پکښې کې دي؟ خامخا د خوراک شی راوړی پکښې. ته لږ چې ډېر وږی یې. وږی یم، خو خدای یو شی راووځي. د ده تر اوسه پورې هغه شپه په یاد ده، هغه چې وږی و تږی مې به ده کړی. نو اوس خاص د څښاکو د خوراک په شانو پسې ګرځي. ډېره دې لږ شپه یادېږي. یوه بله هغه رقم شپه کوو. نه بېزاره یم، زه خو نه ځم. دا د نن سبا انډوالي سو ته ځې. نو بس په دې کې هر شی راوتی هغه ستا دی. ولې کارټن زما دی؟ نو خو زه خو دی را سره ویډیو ته. لکه چې خالي دی. یا پیره ډېر انتیکه شی درته راووتی. دا د موټر چاوجوشه ده. چاوجوش خو به مو لیدلی دا اوبه چې شي. خاص دا هغه شی دی، خو بس دا رقم دی چې د موټر په سګریټ لیټر وځای ته ورلوېږي، بیا تقریبا په 10-15 دقیقې کې ستاسو اوبه درته راشي. ډېر خوندور شی دی. مبارک سي. مننه. قیمت بیا څو ستا په نظر؟ دا وارې 4 زره افغانۍ. 4 زره؟ دا زما شی دی و. څو دی قیمت یې؟ دې قیمت 3.5 زره دی.
ارمان چې دا شی تا ګټلی وی قیمت یې بالکل صحیح ولې قیمت یې 3,500 افغانۍ دي خو خبره دا ده چې د دغه شی ونه ګټي خبره داسې ده چې تا ما کاټنه که زه خپله خلاصوم دا خو زما نوبت دی زما نوبت تېر ستا نوبت تېره واړه د سر دانه راکړه په جیک خامخا د خوراک کاټن دی تو چیش پکې کیږي بیا د خوراک په شی پسې ګرځي خوراک یې مړ شی نه سې نه مړ کېږي و د چیش پکې کیږي چار شی وستا دی و بس 4 شی قبول می یا دی چی شي که غلط ولی نه خو بیا نه دی ستا ولا که زه اوس چی شو د خوراک شی پکې بیا د خوراک د شیخ څخه نه تیریږي خدای دې وکړي چې په دې کې د شک شی هغه مې هم قبول دی او په دې کې ډېر انتیکه شی دی او دا چی دی الجانه دا خلک چس کوي دا ویپ دی او دا بیا معنا شی دی د دې شي څخه ډاډه وکړه د دې پیسې هم نه پر جمع کوو ځکه چې دا تاواني شی دی راسه جنجالي دا بل کاټن هم ته خلاص کړه دا هم خلاص کړم و د مور شي دی چیش پکې کیږي په دې کې بس تنه په پیژه با خو ګوره چیش پکې کیږي جاله زفکه لکه خالی وخته زه نه کوم یو کارټن له خلاصومه به راګرده نوبتونه د واواج او په دې کې انتیکه شی راوختې ته ودرېږه توپنچه ببلګم توپنچه ده که چی شورته وایي دا دلته هغه کوبیانې چې جوړي دا شی دی دا ښه شی دی دا قیمت اوس څو دی دا څو پر جمع کړمه کم کې 200 غني 200 سورانی جره نیولې کې ورګانو خریان دی ښه 200 افغانۍ د دې توپنچې پر جمع سولې دا به زه یوسم زوی ته بس ځان لا خو بده سوی ماته شی نه راوځي پلا وی راوځي بیا خالي کاټن راوځي ته کوم کاټن نه راکوي اوس بیا راوغړ زړه ور خوشاله کو پروانه کې 2-3 کاټن به خلاص کې شاشه راوته لګایم ده علي جان راسه څه شي دی وروره ولې ولاړې وروره ای وروره یا وی پکې کې راوځي یا خالي کاټ اسم بخت کار نه کوي دغه خو زه راسه زه د وخت کار سمم اول خو بار نه رسېږي دغه کاټن شي چې بل نه دی را خلاص که په دې کې د وخت دلته کار به کوي خلاص وخت کړم و د زیات خلاص کړم مال سم کې باندې شي واده نه اول به دغه پر سره و هیڅ پکې ستا بختي چې واز ما او پر ولا ارج وخت کار نه کوي مازه مثال وشندر خلاص کی نور نه بل مت خپل خلاص صحیح چیش بخشي کی یو شی به پکې کی نه هغه شی هیڅ اوه یار دې بشک بل څه پکې کی بل شي نه دا هم څه شی شاکر هادي نو داس در ګور دې نامه وخت کار وکي د دې شی د چپس کسرونه راوخته شي د بیا غش مړ به نسه د خوراک څخه دا سامسونګ کمپنی وی آر راوتلې دي ډیر خوندور شي دی او د دې قیمت شاوخوا په بازار کې د 2.5 افغانۍ په شاوخوا کې دي نو تر اوسه پورې موږ ټوټل سوسو دا لزر 200 افغانۍ مونږ د کړې دي 90,000 افغانۍ لا پاتې دي کیږي نرجیږي نه 3800 غني پاتې او به شک 200 افغانۍ ګټه را ورسول دریم کاټن دوم کاټن خلاص دا غږ دا چیش په پکښې کې په دې کې د خوراک شی به زم نه پکې کې یو بل شی به پکې ولې در خوراک تر شي واوښتل لکه چې مور ته والا چای نه څه پکې کې نه پاسه راوښ چې هر شی پکښې کې واغه د واوادي صحیح دوباره خلاص نو تک خپل لاس اوه ولا ډیر جالب شي بو واته چواچی زه چې وایم تلیفون به یې یا سنه ولا هذا دا شيء شی به بل تلجان ته ورکتا ته په درد نه خوري ورش کارکه دا د کښنیانو شی دی او تکم کفو نو د بخت د یو دم کار شروع کی پر لپسې انتیکه شان ورته راوځي پلا یار اوس دا ډایناسور سره ونه شی دی سوند غټ دی جوراسیک پارک مین ورسز وایلډ پښتو خبرې وکړې خبره رااله چې ورته ته خو کور کې کښنیان نه لري دا ته څه کې وړي یا وای مبارک دا دوم شي زه د علي جان باغ داسې یو دم کار شروع کړ پلا د 2.5 وی آر ورته راوتی بیا د 3 ډایناسور ورته راوتی اوس به واخ خپل بخت وازمایي کم کاټن خلاصه دا یا دا کاټن بخلاصه بل کم نه کیږي سمه ده چې هر شی پکښې راوتی اول نفر انتخاب کړه شی د چا دي ستا نه دي ستادي چا تیر کړ ستادي
زجر خلاص ما ترك خدای دې چې خوندور شي پکې خدای دې کې $1000 خالي چې خالي وخیږي چې پکې کېږي داس راتواس خو زه خلاصوم پخښه کوه $1000 نشته پکې خالي به نشته پکې خالي دي ستا کار نه یو کوي بالا زه دا ویډیو پرېږدم زم ښه شی ښه شی دی د شکه چې راوباسه چې شتي هغه د هر چا چې خوښېږي یا عطر اوه بېشکه صاحب عطر بل شي خو نه پکې یا نسته داسې نه ځوانان خو رسولو کې دوه شان یو شی راته راوباسه بل پرېږد بېشکه تر ټولو خوندوره تحفه چې چاته کولی شي ورکړي هغه دی عطر ډېر خوندور او دا عطر ما نه دي کار کړي خو خلک وایي ډېر خوندور دي او قیمت یې د شاوخوا څونه به ستا په نظر 4.5 افغانۍ دی ستا په نظر ما د اوس پر ځون ګران بیه ته نه دي استعمال کړي تقریبا څو به یو 3000 دغه شاوخوا به وي ما ته هم قیمت سم نه رامعلومېږي خیر ته څه 2.5 وولئ دا صاحب عطر ته هم په کمنټ کې راته وایئ د دې قیمت څو دی موږ څخه به غلط شوی نه 2.5 پر واچوئ دا 2.5 افغانۍ ګرځم په داسې کارټن پسې چې په هغه کې ما ته پیسې راوځي زه بیا د ده په رقم موږ تږی نه یم زه مړ یم شکر پیسو په غم کې اخیستی دا لا داسې مور شی دی. راوځي چې په هغه کې پیسې داسې کارټن په دې کارټن کې څه شته ستا په نظر هغه کې پیسې دي ته وا څه شته پیسې دي ستا خوله نصیده دا نه خلاصوم دغه دا نه خلاصوم خدای دې چې خالي که خالي و ته د ویډیو څخه باسم بالا خدای دې چې شان ډاک در کړي کړي دي هغه هم درڅخه خدای دې چې ډاک کړي کومک سره وکړه علي جانه دا شی مې پر تا پیرزو دی غواړې که نه غواړې غواړم غواړې غواړم یوه شرط سره کچکول په لاس کې نیولې په یوه شرط یې در کوم د ویډیو در پای به دا شی در سره وي یا زه نه کوم یا اول سر دې اول ویل دي جو تا ویل. غواړم نه کېږي. یا اول سر دې ویل دي تا زه غواړم په زوره راکړه جالبه شی دی مقصد خوند پر اخیستی سي ښه شی دی نه خوند پر اخیستی سي دا زما د ګارنټي د ده ویډیو د پای نه کوم د ویډیو در پای توانیم په جې کې یو د تاوان شی هم نسته تاوان د ساري ساعت تاوان شي پکښې لیدل دي یا نه دی ویل راک د ویډیو در پای پورې به دا شی ستا سره وي 15 دقیقې کوم یا د ویډیو در پای 3 کاټنې کوم 3 کاټن هم صحیح دي په پای کې 3 کټن د ترکو 3 کاټنې جالبه شی دی او د ده سره به ډېر انتیکه خوند وکړي ویګ دی د ورېستانو ویګ دی علي جان راسه دا خو نو تا علي جان راسه 3 کاټنه چې موږ خلاصوو ورسه تا ته د ورشتان بالا ما او تا یو ګړی واوا د خلکو سره خبرې کوو کاټنان وروسته خلاصوو ما ته وګوره خو بلا مو راسه جوړه کړله دا څه شی دی امو چې څه جوړ کی خدای پاک خدای ښایسته وریښتان در کړي دي په دې چې خراب کړل دغه ځای را وباسه خو ژر 2 کاټنه خلاص کړه وایس یا ولا اوس بانډار کو کاټنان چیرې خلاصوو بانډار پرېږده وروره دا بیب ګلزار تجارتي شرکت یې کور ودان چې زموږ ځوان یې په دغه ښایستو وریښتانو راونازوي دا مره خراب وي او 3 کاټنه شابه کړه دغه واوا کوم کاټن خلاصې دغه دا خلاصې کوه شابه کوي ولا نه خلاصې نه خلاصېږي څنګه ټینګ دی جانه په کاسه نه خلاصې کاسه نه خلاصې ستا وریښتان په خطر وروره ژر خلاص کړه صدر وس په دا دی ها زر سره خلاص کما یا د بل په کاټن باندې کار نه لري جانه ژر خلاص کړه یار بس خلاص. خلاص بسم الله چیش پکې کیږي دا زه چې وایم دروند دی یو خامخا خزانه مزانه ده خزانه څه پکې ده بیب ګلزار شرکت څخه دې چیز جوړ کړي خزانه بس خزانه په کاټنانه کې خبرو چې په دې کې څه شي دي او دا ډېر لوکس شی دی خزانه ده دا ډېر لوکس شی دی څه دا چې دی ډېر انتیکه شی دی ساعت نه دی دا الکترونیکي لوحه ده یعنې دغه پنکه ده وینئ دا داسې سره سرخې هغه کوم خط شی چې تاسو کړي هغه پر دې راځي دا نو د دوکانو د دفترو لپاره کارولی شي دا ډېر جالبه شی دی تر کې وخت خپل دوکان کې ښه کارولی شي د دې قیمت به ستا په نظر څو وي یاره ګران معلومېږي یوه تقریباً. 1000 افغانۍ به وي یا دونه نه دی ګران دا شی په ایران اکسسریز کې خرڅېږي په دې خاطر ماته قیمت را معلوم دی د دې قیمت 15,000 افغانۍ دي ترجمه شول
نو د ده د ویګ وروسته دا اول کاټن دی چې موږ خلاصوو دوام اوس دی به وګورو چې په دې کې څه شته اول دی اول وخت نه نو خو هغه خو ده خلاص کړي زما خو اوس اول سو کستا یې که د دوی د یا، دا یا. مقام اول ته ده ټول چې ته درې نه خلاص اول دا چې ته درې نه خلاص کړي بس اوس دا اوس خلاص کړو دا ګورو خلاصوي چې په دې کې څه شته او ستاسو په نظر په دې کې به څه راوځي تاسو ما راته دې په کمنټ کې راته په دې کې څه راوځي اول کمنټ وکړئ بیا دا ځای وګورئ او ډېر جالبه شی دی څه شي دا شی زه واوات ورکوم دا واوات ستا دی دا شی خوښ دې دی تواني مې نه کوې نه دې تاوانې کوم راځه ساعت سي. په تېرېږي څه شي دی او ښه په دې کې دا یو بکس دی په بکس کې بیا دننه کاټن دی هغه بیا دی خلاصي چې په دې کې څه شي دي خو جالبه دا ده چې قیمت یې ماته رامعلوم دی ځکه چې دا ما یو وخت رانیولی و په دې قیمت 500 افغانۍ دی بابا خلاص کړه چې په دې کې څه شته ته راوځي مشتری ستا په نظر څه شي پکښې سات راوځي سات 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 یا دا د مشتری دغه د خو دا پخه وینې دغه سات کاټنان مو تر نیمایي ډېر خلاص کړل او ډېر رنګارنګ شان راوتل خو پیسې تر اوسه پورې یوازې 22,200 افغانۍ ټولې شوي دي په دې کې زما سوچه په دې کې ستا وریښتان دي ګورو به چې په نورو کاټنانو کې څه شي راوځي او آیا موږ ته دا 1,00,000 افغانۍ راپوره کوي او که یا مایوسه کوي مو ان شاء الله پرې ژر یو کاټن خلاص کړه یو کاټن دغه دا نه خلاصومه چې تا ول دا خلاص کړه هغه ګړۍ ما مې د نه ساري خلاصوم سره تل وساده په دې کې چې دي زه خپل خلاصوم څه شي پکې کې دغه زما یا ولې ستا دي خلاص ما ته ډالۍ که پروا نه کوي یا یو چاته به ورکوې بې له ځانه لکه د ده سره چې په مو یوه شرط په کم شرط زه وریښتان ایسته کوم او دغه شی به درته کوم که نه زما ایسته که سړي راشي چاته ورکوې دوه باتې ورکوم څه شي دی چې هر شی هر شی کو فکر وکړه که 1,000 ډالره وه نسته یا کوه دونه بخ مخار نه کوي زما دا کوي واه مبارک کمپیوټر ډېر کمپیوټر چې دا راووتی دته خو د راوتلو در مخه ده ټول کړی و څه احساس کوې راکړه څه احساس کوې د ډیل کمپنۍ دی انټل پروسیسر دی ډېر خوندور شی دی تقریبا په بازار کې قیمت د 7 څخه تر 8,000 پورې دی 9,000 تاسو فرض کړئ 9,000 افغانۍ پر جمع شولې مبارک سره مننه الجانه استاد مبارک زه خپل وریښتان به لا ایسته کوم که دې رایسته کړه زیابه ولې بس زه بالا خدای په امان نه نه زما. نه کېږي علي جان مو واستوي د هغه پر ځای مو حمید را واستوي علي جان په دې خاطر واستوي بیخي دوسوي خور کوي چې نه کې استراحت وکړي اوبه مو وچ سم بس حمید خان دا کاټن خلاص که ستا په نظر څه شی به درته پکښې راوځي چا شی راووتی ستا دی زما په نظر خو د یاران اکسسریز یو شی دی ښه یاران اکسسریز بیا ونه وایاست دی زموږ د ویډیو سپانسر دی حبیب ګلزار تجارتي شرکت د دی او دی بیا دلته زما د یاران اکسسریز سپانسري کوي یاره ګوډ شاټ یاران دي داسې دي خلاص یې کړه څنګه کې والله د شاګوم هغسې یو شی وخت دی څه وایه څه شي دی ته وا څه شی دی نو چې د یاران اکسسریز شی ختلی دی نو خامخا زما د دوکان شی دی زیات کم یاره فکر کوم پاور بانک یې بولم سره پاور بانک مو څه وایه او دا دغه یو دی دا مو د کومه کړی و ما ته څه در کړی هم نه دی کاکا ښه 8,000 MH پاور بانک د موف سپیډ کمپنۍ دا ډېر خوندور شی دی او قیمت یې د دې چې موږ خرڅوو په بازار کې 4,000 افغانۍ قیمت دی د دې شي او د دې سره یو بل شی مبارک راوتلی و څه دی او ټک دی دا دې ولې وخت غږ نه کوئ یا د واجب ویډیو په پای کې به کړی وای بل کوم کاټن خلاصه بل څه شی پکښې کې نو په دا راکړه دا به زه در وساتم دا ته راوساته دا خلاص کړه ښه غټ کاټن دی ښه وه اوس د شی به خلاص دا به څنګه ټینګ تړلی دی چیش به پکښې کې اول دا و چاته ډالۍ کوي نو دا د ده دی ښه سم دا ستا ډېر خوښونه کوله دی چې دغه چیش به ولاکه بوټونه نو دا بوټونه چې دا زه درته ډالۍ کوم ښه دونه مهربانه بېشک ته کوم که رواج هندي بوټونه بېشک هندی بوټ بیا دې کار سم شو دا بیخي بختور دی بل وارې به زما دپاره کاټن دی خلاصي خیر
او د دې شي قیمت چې دی په بازار کې تقریبا د 1300 په شاوخوا کې ان شاء الله ایندی دی و 1300 پر جمع شوی دا ستا ګټل سوی جایزه او دا تا ته ډالۍ سوی جایزه مننه دغه څه کاټنان دي ژر به سره خلاص کړو او چې موږ پیسې راپوره کړي بزګر د جنجال به خلاص شي علي جان هم بېلته راغلی طبیعت چې سم څه وایي یو څه برابر شو د ده طبیعت هم برابر شو کاټنان هم ډېر پاتې دي موږ به دا ژر سره خلاص شو تر هغو ته شي چې موږ دا کاټنان خلاصو تاسو ورسئ د حبیب ګلزار تجارتي شرکت و دوکان ته کېدای شي غاړو پټیو شی مې مخور بیخي ستړي شولو فقط 18 ثانیې لا نور پاته دي او تر اوسه پورې دغه نور خلاص کارټنانو چې دي تر موږ ته تقریبا 4,300 افغانۍ را جوړې کړي دي دغه پاته پیسې څو پاتېږي که چې صحیح ول دا کارټن ستا دی 4,300 تقریبا پاتېږي وخت خلاص شو څو پاتېږي 50 راځي نو دا کارټن زما شو د دې جواب نه دی زده زه خو بیا د خپل ته راته وایه څو کېږي زه خپل سره زما خپل کارټن د پیسې هم پرو کړي او وای خپل حساب نه دی زه ډېر جالبه شی راته راوتی زما دی دا زه ډالۍ کوم امیر صاحب ته دا شی به زه امیر صاحب تر کوم ډېر جالبه څه شی دی ته خو ښکاره او ډېر ګران بیه شی دی دا سپی یوه پلاګر د خرچه راپوره کوي ته خو ښکاره که د کیمرې پوښ دی خدای دې وکړي چې کیمره هم پکښې کړي خلاص کړه ډېر شان پکښې کې دي کینن کیمره پکښې کې ده کینن 6.5 ډي او ته خلاص کړه چې پکښې کې دي د هغه رقم یې چارجر میموري کارت تراکه ما 15 mm لینز تقریبا د 58 mm لینز سره ډېره لوکسه خزانه مو اوس په لاس راغله هغه تر ټولو ګران بیه شی دا دی اوس په لاس راغلی د دې قیمت به ستا په نظر څو وي 40,000 افغانۍ خو دی ستا په نظر د هغه 40-50 څخه نیولې ما به یاره دونه هم نه دی ګران خو خیر د کیمرې او د لینز د دواړو قیمت د 25,000 څخه تر 10,000 افغانۍ په شاوخوا کې دی څو به ورچو خو خیر ته 25,000 وبله لږه نیسه ډېره مه نیسه واوا نو بعد چې دې کم کارټن خلاصوي او دا به راته وایه ځان ته یې ګرځې که بل چا ته ورکوې پروا نه کړي د الجان خو د کوي چې نه دی ګټل دا کارټن خلاصوم سوال جان څونه د باندې مهربانه زه خلاصوم تا ته شی ډالۍ کوم دونه ډېر دونه هم نه پروګرام ته خلاص کړي چې پکښې کېږي ستا په نظر چې په پکښې کېږي الجان خدای دې وکړي چې د خوراک شی یا خدای خو دې وکړي چې په ژوند تا ته د خوراک شی راونوځي په هېڅ ځای کې یا چې ته دا دونه د خوراک خوشي مین یې چیش به یې نظر تس راکړي ته ګورې مه د یاران اکسسریز ښه یو شی دی نو پکښې یو شی خو نو پکښې کې دی خو څه شي دی نو مې واخه نو پاور بانک دی یا چارجر دی نه پوهېږم زه د دې شان څخه خلاص یم پیسې دي خدای دې وکړي چې پیسې یا یاران اکسسریز شي اوه دا ډېر لوکس شی دی ویډیو میکینګ کیټ دی دا خو دا ډېر خوندور شی دی دا دې په کار ما په کارېږي 100 پیسې او د دې چې په درد وخوړل څه دا معنی زموږ چینل ته دا شی راغلی ما نه وای ډالۍ کړی زما په درد هم خوړی دا شی نو بالا موږ ته راغلی د دې قیمت په یاران اکسسریز کې تقریبا 900 افغانۍ دي 900 پر جمع ما وګټل نو بعد ستا دی علي جانه چې خلاصوي کوم کارټن خلاصوي او چا ته ډالۍ کوي ځان ته که بل یې وته یا ځان ته ډالۍ کوم بل یې څه کوم دا خودخواهي دي ولې دلته د ډالۍ کې مګر دی ځان ته کوي ژر خلاص کړه ژر خلاص کړه غواړم چې خلاص کړم لکه د غنیو جس کړو مر خوږ لکه ته ګرځې ولې پر ځان سایه چیش پکښې کې دي چیش دي خورا دي وخندل دا خو د ور شي دي او بعد هغه غوښتي بیراکي پکې او وای دا سمسنګ دي کوم یو دي دا څو ماډل دي شپږ خبره دا ده چې د ځوان بخت په صحیح معنا لاسله کړی دی ټلیفون ورته راوتلی دی خو ډمې ده دا ډمې ټلیفون دی په 300 افغانۍ قیمت دی واخه دا چې وګټي چې ما ته دې ډالۍ کړی وای نو څونه به شوی که زما پر ځان سایه مه کوه پر بل یو باندې سایه کوه بله نه کوم واخه دا چې کلي ښه په دې کې یوه دانه ترکۍ ده که هندۍ سټایل صدرۍ ده
صدرۍ ده د دې سره نو زموږ جمله ستا په نظر څوک ویلي که د صحیح جواب ویلي روان 15 کاټنه ستا دي زه را حساب کوم کنه وخت چې خلاص ستا په نظر څو دي په یو نوي زره به یې زه چوم دونه ژر نه کېږي زما په نظر تقریبا د 15,000 و 50 یا 80 په شاوخوا کې په دې دوو کې دي خیر دواړو چوسونه بایلله دا دې هم زما وي اوهو بېشکه خولۍ یو ځل زما په سره جبه ښه راځي ته یو ځای وګوره بېشکه ډېره ښایسته راښینه ده ښه یې سمه کوچانو زوم در باندې غټه ده هم کوچنۍ ده ستا په سر څنګه ده ستا سره خوند نه کوي د دې قیمت په څو یې ستاسو په نظر یاره خولۍ ګران بیه معلومېږي یو 4,000 افغانۍ خو ده 400 ده یو ډالر په 400 وي دا 15,000 پر جمع کړه خلاص علي جانه دا شی په صحیح معنا پر تا پیرزو دی دا به واخې کور کې به زوی ته ورکړې او دا خبر والا شی دی خبر والا شی دی ته ودرې بیټري میټري لري که نه لري هغه مسالې نور رانګ څه چوس مه کېږي دا په 1500 به یې چوم یا دا خالي دی شي دی واه وده یو شی پکې پیدا زما خپل دی ډالۍ مالۍ نشته انګشترې واه تاسو ما ورور یې یا دا څه جالبه شی دی د دې په قیمتو خو نه ته نه پوهېږې امید په پوهېږي امیده راس امیده دا انګشتري خو په موږ ټولو کې ته ډېر په پوهېږې د دې قیمت به تقریبا څو یې د دې قیمت غمیان خو مزنه چې سویجي دي ښه د 15-16 زره قیمت لري 15,000 ما تر په 80,000 وي یا دا نو الماس قیمت بیا یا ښه مبارک شه وخت دا ستا 15,000 15,000 به ور واچو 15,000 افغانۍ د دې انګشتري کور دې ودان خیر وشي یو کاټن به زه خلاص کړم وخت چې مخته دې پروت دی دا خلاص کړه خلاص په دې کې څه شی و هغه ولازم یار خو دا اوس درته تجربه شوله دا اوس درته تجربه شوله چې ځان ته دې شی اخیستی دی هغه په تا ته په شل په ده او وای نو کارټن لا نه شي خلاصولی ودرېږه زه به روغ پیدا خالي دی زه به روغ پیدا کړم بازار ته تللی و به دغسې کار څه ورسه سمارټ بلاک پرفیوم عطر ورته راووتله فراک دا قیمت څو دی ورور دا زما دی قیمت چې هر څوری قبول مې دی یو 4,000 افغانۍ دی 1500 شاوخوا دونه نه دي زره ګران دی دونه نه دي ګران 1500 ور واچو بالا صحیح دی مور شي چې خپل دې کې شاته کړه تا ته کوم سوا یار ستاند والے قربان ته دای لکه پایې خالي ایرپورټز ماکس د اپل کمپنی ایرپورټز ماکس ډیر خوندور شي ډیر اعلی په ډیر ښایسته رنګ کې دغه ته وایي انډیوالي د دې قیمت دا هم په ایران اکسسریز کې پیدا کېږي تقریبا د 2,500 افغانۍ په شاوخوا کې قیمت دی ډېر ښه شی دی او ستاسو هم کور ودان چې ماته شوقه یوازې دغه نه کاټنه پاته دي او پیسې تر اوسه پورې 15,900 افغانۍ جوړې شوي دي ستاسو په نظر په کمنټ کې راته ووایاست دغه نه کاټنه به موږ ته تقریبا 15,000 افغانۍ په شاوخوا کې پیسې را جوړې کړي او که یا ته څه نظر لري جوړي یا که نه جوړي انشاءالله زما خبره صحیح ده جوړېږي ښه نو ته دا اوړې ګټه لا کوو ښه تا خو خدای نه دې وشي کېږي ګټه اول وکړو. سر خو یو شی وایي تا اگر سره علاقه مازی نو څه خبر وو سره درد دی نه ولاده شی دی که نامي شی دی ما ته نه راکړه دا الجان تر کوم دغه ته وایي انډیوال یو شی ځینې زده کړه دوی به ماته چی چی شی به یې؟ خدای دې څه شي څه شی دی خوراک شی دی نه که یاد او دا درې زما لپاره نه د زوی لپاره کور کیم یې اغوستلی شه مشکل نه لري کور یې ودا ښه کور یې ورکړی دی د دې صدرې تقریبا 200 افغانۍ پر واچوئ ما ځکه شی پکښې لیدلی دی بالا دا کاټن چاته نور کوم
کوم کارټون شو چا دې د ډالۍ مالي زده که یا دا زما زوی ته ډالۍ دی څه ډېر جالبه شی آرسي کار دا وینئ آرسي کار چې په دوه ریموټو باندې چلیږي ډېر جالبه شی د لازه لارې هم کنټرولولی شي خورا خوندور شی دی ته وده وروره زه یې خلاص کړم چې د رښتیاګو په کښې کې دي که مازې دا د په کښې کې دی دا زما د زوی دا ما خپل زوی ته یا دا بابا ورته ګفټ کړي تو سټانس کار یاره په دا ګور د شان کې مې دا شی خوښ د خپل زوی دپاره او د دې قیمت په سوی ستا په نظر یو 6,000 افغانۍ خو دی ستا په نظر 3,500 یاره په امازون کې چې څونه په یوټیوب په دې شان کې ما دا ښکل کتل دی دا د 1.5 سل څخه تر $200 په شاوخوا کې دي خو په کندهار کې د ستا قیمت زه چې مناسب وي 14,000 پر جمع دا زما زره دوی ته یوسم ډالۍ ده که یا ماته ډالۍ ده چاته ماته ډالۍ ده اوله ډالۍ ماته راکړه د دې سونډې شان ورکړه ماته راکړه حمید لا ته ډالۍ ده عجبه شی ورته ډالۍ سو د خپل دکان شی دی دا دوی ډېر لري ما ته ډالۍ کړه زه نه لرم کوم دا غاړه د ګلزار سره تجارتي شرکت کمپیوټري پټو چې د لاسي سره هم فرق نه کېږي دا ماته راکړه ګلزار ډېر ښه شرکت دی د کمپیوټري غاړو دا وینې لاسي غاړې نه او دا د حمید ډالۍ پس له ډېره وخته کښېنستلو ملا او پښو ټولو شان ملا حاصله کړي دي اوس خبره دا ده چې 3 دانې خیري کاټنان پاتې دي او زموږ پیسې تر اوسه پورې چې سوي دي 4,950 افغانۍ سوي دي یعنې 6,000 افغانۍ پاتې دي چې زموږ خپله بودیجه راته پوره کړي که خپله بودیجه نه کړه راته پوره یعنې بالا د ځانه تاوانیان که څه هم ډېر ښه شان او ګران بیه شان پکښې کې وه خو ځینې به بیخي بې معنا شان پکښې کې وه اول یې الجانه ته خلاص کړه ستا په هغې کې به چی وکې زما دا وارې بخت کار وکې توند به وکړه چې ستا پیسې دې پوره کړي چیش به درته راولي ته چار شي قبول مې دي خو چې د ډېرو پیسو شي ډالۍ نه کوې یعنې بیا هر یو پوس خپله کار پوس او چیش دی دا یوه دانه دا شی راته راووتی اوهو یو دانه بل شی پکښې کې دی دا ګروپ دی د یاران اکسسریز څخه دا ولکه دا شان د کومه کړي دي دا چا ور کړي دي ماته خو نه دي راغلي کاکا د یاران اکسسریز ګروپ دی د خیمو دپاره جالبه دا ده چې دا پرچېږي په هوا باندې یعنې دلته چې داسې دغه وکړئ دا رقم شی څو بالا یې کات کات کړي جیب ته یې واچوئ جالبه شی دی خو خیر او د دې قیمت چې دی د 1400 افغانۍ دی 1400 پر جمع که دا یو شی خو بیا معنا وخت 14,000 نه کړی را پوره ستا په هغې کې چیش دی ستا نوبت تېس بیا یا ستا نوبت زه خو د خیر سړی یم اخري دعا زه درته کوم واخه خلاصه کړه ته بیا خلاصه ستا جو چې د 1,000 شی پکښې کړي چې نیکې ګټمن سو ډېر ټینګ خو تړه سوی دی الله دې خیر پرې دروند دی لکه ته مه ګوره دا زه ډالۍ کوم تاته تا ته بیا ماته و دا بیخي زه پر ګران یم پر دغه هلک باندې زه نه یم پر ګران ته وایې ما ته چی نه یو شی ډالۍ کړه چې ته پر وراسه ګران دغه ده داسې په ویې غاړه په خوله اوهو بېشکه چمپلان دي او دا خو د ده د پښې نه دي زما د پښې دی ډېر ښایسته چمپل دی بیخي ښایسته دا چې زما د پښې نه دي نو دا به بیا زه بل چا ته پسې ډالۍ دا یو 40 زما دا ده یې زما د خاله د زوی د جاوید چالیا ته ځي دا ورسره یوسي ښه خبره ده و دا یې قیمت تقریبا 1800 افغانۍ دي 1000 افغانۍ ور واچوه صحیح 1000 افغانۍ چې داسې 1400 د ده وې دا 2600 د 4,000 څخه چې منفي کې تقریبا 3,500 شاوخوا پاتېږي اوس نو چې دلته کوم شی دی دا باید ما ته 3,500 راپوره کړي چې موږ دغه سو ګټمن نه سو چې ما په خپل سر تمام شي او که نه کړه راپوره الجانه ته به لا که رسولاړ چې په سر کې دې راټول تالنې در پوره کړي ستا په نظر چې په کښې ته ګورې به نه بله که نه معلومېږي ستا په نظر چې په پکښې کې چا شي خدای جو چې پوره یي چې زه خلاص ستا په نظر پیسې راپوره کوې انشاءالله الرحمن توکل پر خدای دی ودرېږه که پوره نه کړلې نو خدا خو زه ګټم که پوره کړلې بیا دی یې ګټي څه شي دی ته کیسه ده ډالۍ ده که نه ده ډالۍ خدای بیا خیر کړي ښه پیسې پوره شوې که خبره داسې ده چې لکه چې نه شوې په پوره دې کې دی دغه مساجر او
ښه شی دی. زه به یوسم د ځان ته د مور دپاره هغه به کله کله زنګونونه یو شی په چپ کوي او د دې قیمت به اوس څوک راته وایي؟ ستا په نظر څو دی؟ 4000 افغانۍ. ته نو هماغسې پوره کوې. ستا په نظر څو دی؟ 2000 افغانۍ 2200 افغانۍ دغسې دي. اوس خو د دې په قیمت موږ نه یو خبر، خو که 2000 او 2200 هم ور واچو بیا هم موږ تاوانیان یو. خیر تر اوسه پورې مو حساب بې له دغه مساجره څخه 9,000 و 9,500 دي، یعنې تقریبا 3,000 و 3,500 افغانۍ یا 4,500 افغانۍ موږ تاوانیان یو. او چې دغه پر واچو د دې قیمت موږ ته نه معلومېږي. دا به تاسو په کمنټ کې راته ووایاست چې د دې قیمت څو دی، چې آیا اوس په دې سره موږ ګټمن کېږو که تاوانیان کېږو. خو خیر د حبیب ګلزار تجارتي شرکت یې کور ودان چې زموږ سره د دې ویډیو په اماده کولو کې کوشش وکړي د دوی د داسې نورو سپانسرشیپونو په هیله باندې. تر بیا د الله په امان خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه سوې وي. که مو چیرې خوښه سوې او تر دې ځای مو کتلې وي نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. بای بای.